امفیل باندې زما د مقالې موضوع په پښتو شاعري باندې د اقبال اثرات د پی ایچ ډي موضوع مې وه په افغانستان کې اقبال پیژندنه د پی ایچ ډي دا معنا نه چې ته نو اوس عقل کل یې 22 زره د کلم څښتنان او هغه چې زما رسایي ورته سوې ده د دنیا قدیم و جدید علوم و فنون مې راواخیسته سفیر اقبال برای ایران ترکی افغانستان و سنټرل ایشیا د منځنۍ اسیا د ممالکو د علامه اقبال د دې خطې یو غټ نوم دی چې ما به اقبال هر وار راپورته کوي اقبال به ما ته حرکت راکاوه ما ته به ولوله راکوله د اقبال موضوعات انسان خدای او کائنات انسانیت کې ستا ایجادات چی شي دي ثابته که ژوند د مینې دپاره ډېر لږ دی پر را روانو نسلونو رحم وکړي فاقه وکړه خو په اولادو تعلیم وکړه ګرانو کتونکو د ټي اس آر پښتو په یو نوې اپیسوډ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایو او نن کم ملما چې مونږ سره په سټوډیو کې موجود دی هغوی دی لیکوال دی شاعر دی ماهر اقبالیات دی او ادیب دی او زه ډېر لږ کنفیوز شوم چې هغوی سره دونه نالج او دونه پوهه ورسره ده چې زه سوچ کوم چې زه به ترې څه تپوسونه کوم خو ما سره یو شمیر سوالونه هم دي او په دې هم یریږم چې هسې نه چې مطلب ځینې سوالونه زما نه پاتې شي کوشش به کوو چې په دې لږ وخت کې د هغوی نه ډېر زیات تپوسونه وکړو چې تاسو ته هم فایده میلاو شي او زموږ چې ټول کتونکي دي هغوی ته هم فایده میلاو شي او د هغوی چې کوم میسج دی هغه هم تاسو ته ورسي تعارف به کوم چې دی نو علامه اقبال اکیډمي پاکستان ډي جي هم دی او د دې تعارف خو ما ته ښکاري دا ډېر لږ دی خو بیا هم چې څه پاتې دي هغه به د دې نه تپوس وکړو جناب ډاکټر عبدل رؤف رفیقي صاحب مونږ سره نن په سټوډیو کې موجود دی صاحب ټول نه مخکې خو ډېره مننه چې تاسو مونږ له وخت راکو او زموږ سټوډیو ته تشریف راوړو ډېره مننه ستاسې د قدردانۍ او د عزت افزایي ډېره مننه که تعارف کې ما نه څه پاتې شوي نو تاسو مونږ ته ویلی شئ فارسی کې وایي منانم کې من دانم نو د خپلو کوتاهیانو ادراک انسان ته په خپله ډېر ښه کېږي نو ما ته معلومه ده چې زه څه شي یم نو بهر کیف بس یو لوستونکی یم په د کائناتي نظام کې په لټه یم په تلاش یم په جستجو یم او د عشق دغه سفر روان تاسو تلاش چې دی هغه نورو ډېرو خلکو دپاره چې دی یو رڼا جوړیږي او لاره هم ورته جوړیږي تشکر سر تاسو ډېر کتابونه هم لیکلي دي نو ټول نه مخکې خو دا تپوس کوم چې دغه کتابونو څه مقصد او په کوم موضوعاتو باندې تاسو هغه کتابونه بیبي کله چې ما پی ایچ ډي کوله هغه وخت چې دا ایچ ای سی جوړه سوې نه وه او زه بیسیکلي د کوټې یم او ریشه مې له چمنه ده او د کوټې سره راغلی یم او په 2002 کې زما د پی ایچ ډي تیسیس ما جمع کړی و او کله چې ما پی ایچ ډي وکړه د پی ایچ ډي دا معنا نه چې ته نو اوس عقل کل یې یا یو لوی علامه سوې دا یو فقط یو لایسنس دی چې اوس تا د کار کولو چل زده کوي اوس ته کارونه وکړه لکه یو ډرایور ته چې لایسنس ورکړي ډرایوینګ هغه معنا دا ده چې ته اوس ډرایوینګ کولی سي د دې معنا نه ده چې ته موټر والوزوه خبره دا ده چې انسان چې څومره طلب او جستجو کوي دومره په هغه باندې خپل عجز منکشف کیږي هغه په خپل آګاهي او سرشت خبریږي ما چې کله د دنیا علوم و فنون مطالعه کوله او دغه ژبې معاصرې ژبې عربي فارسي انګریزي اردو په دې کې چې د دې سره چې مې پښتو ژبه پرتلیز جاج واخیستی نو ډېر کارونه پاته وه ډېر شیان منظم کېدل پکار وه د ماډرن ریسرچ میتډالوجي په غالب کې لوېدل پکار وه اتنټیک ریفرنس ماډرن ریسرچ میتډالوجي دغه مراعات کول پکار وو هسې خو موږ د ډېرو وختونو څه په دا دعوه مبتلا را روان یو چې زه یم زمری په دې نړۍ له ما اتل نسته په هندو سیندو په تخارو په زابل نسته بل په کابل نسته له ما اتل نسته لیکن یویشتمه صدۍ د دلیل صدۍ ده د ثبوت صدۍ ده علومو د انکشاف صدۍ ده په خبرو ژرندې نه چلیږي او دغه دپاره به ته وکولنګ ته لاس دې ور اچې بیا به وار پکې نو نړیوال په پټو سترګو
بې دلیله خبره نه مني. نو د اتنټیک ریسرچ میتودولوژي او د ژبو د سیالیو دپاره د پښتنو په علمي لحاظ د هغې د علمي پنګې د ښکاره کولو دپاره ما کوشش وکړي. تر اوسه مې څه 53 کتابونه په اردو، فارسي او پښتو کې چاپ شوي دي الحمدلله. په دې کې یو کتاب د ویاړلي په نوم لس ټوکه دی او د پښتنو لیکوال له آدمه تر دې دامه چې دا زما په لاس کې راغلی و، یعنی د امیر کروړه صاحب یې راواخو مستند چې زموږ سره یو ماخذ دی د 110 هجري څخه چې راواخې تر د اوسني وخته پورې تقریبا څه 22,000 کسان ما په هغه 10 ټوکه کې معرفي کړي دي او څه د 100,000 څخه زیاتې حوالې دي په هغه کې، ریفرنسونه د کتابونو حوالې او د نو په هغه کې 1200 پښتني ښځینه لیکوالانې او شاعرانې دي چې نړیوال بیا دا اعتراض نه وکړي چې پښتنو د جینډر داسې یا کړی دی او یا دا دی چې پښتانه د زنانو د تعلیم خلاف دي یا په پښتنو کې پښتانه اصل د دې شاته یو دا و چې دا تیر 4 لسیزو راهیسې چې کوم حالات روان دي د نړیوال غومبر چې شروع دي پر پښتني خاوره، د هغه د پښتنو یو د کرایه‌دار یا د یو کرایې د قاتل یو شکل نړیوالو ته پیش شوی دی. لیکن ما کوشش دا کړی دی چې د پښتنو هغه علمي پانګه خلکو ته ورسوم چې پښتانه ډېر قدردانه خلک دي، یو ژبه چې 22,000 د کلم څښتنان او هغه هم هغه چې زما رسایي ورته سوې ده بې حسابه به داسې وي چې هغه زما په ماخذ کې نه دي راغلي. نو هغه مې راټول کړه او 3,500 په دا 22,000 کې 1,200 ښځې او 3,500 نان پښتون، هندو، سیک، جرمن، برطانوي، روسي چې چا پښتو ژبې ته کار کړی دی، عرب، چاینیز چې پښتو ژبې ته کار کړی دی، 3,500 نان پښتون اورینټلیسټس چې دی هغه مې پکې معرفي کړي دي چې هغه پښتو ته کار کړی دی. لدې پس ما دا چورت وهه چې د یونایټډ نیشن د سټینډرډ مطابق نړیوال بین المللي تقاضي چې دي د هغه مطابق خو تا رجال عربو دې ته علم الرجال وایي 22,000 کسان خو دې په 10 ټوکه کې ورکړه په یو شلف کې چې د مختلفو قومونو د رجالو تذکرې پرتي. اوس موږ خو په سیمه ییزه توګه د بنو ادب، د اشنغر ادب، د کسې د لمني پښتانه لیکوال یا اوسني لیکوال یا تیر هیر شاعران داسې مختلفې سوي وې تذکرې د مومند دستوري د فلانا دا خو سوي وې، مګر یو بین الپښتني شکل کې یو معجم هغه مې تیار کړي. دویم مې بیا دا وکړي چې د دې ژبې د علمي بډاینې یو څرک دنیا ته ښکاره کړم چې په دې ژبه کې علمي څومره ورته دی، هغه ساینټیفیک انداز باندې دا ثابته کړم. نو کوشش مې وکړي، ډېر ستړی کار و، دروند کار و، 2 واره مې د عینکو نمبر هم پکې بدل سو او بیا په 9 ټوکه کې 15,000 صفحې پلس د پښتو اکیډمۍ کوټې لخوا چاپ سو دریاب په کوزه کې. د دنیا قدیم و جدید علوم و فنون مې راواخسته، د قدیم مدارسو څخه مې راواخسته د مغرب تر جدید یونیورسټیانو پورې چې کم سبجیکټس کم فنون او علوم ویل کیږي دا مې په 480 ډیسپلین کې تقسیم کړه، 480 ډیسپلین، او بیا مې د پښتو چاپی او قلمی کتابونه په هغه کې کیټګرایز کړه. 40,000 کتابو ډیټا ده، یعنی یونیسکو که د ژبو کیټګرایزیشن کوي په جنوبي ایشیا کې، نو ته د پښتو ژبې د علمي ورتې او ډاکومنټډ پروف نړیوالو ته پیښولی سي چې دا زما ژبه دومره کتابونو او په دومره علومو او فنونو کې. مثلا په دا قدیمو دور کې د طب
یو سبجیکټ لیکن اوس چون موږ د یعنی طب معنا میډیکل ساينس لیکن اوس موږ خو د سپیشلایزیشن په دور کې ای ان ټي جلا ده کارډیولوژي جلا ده گاینی جلا ده او څه به حساب سپیشلیست ما د پښتو کتابونو کیټګرایزیشن اکارډینګ ټو سپیشلایزیشن چې د تخصص پر بنیاد چې زه د سترګې په علم کې څومره لرم په جیولوژي کې زه څومره شیان لرم په اکونومکس کې په مارکیټینګ کې په لنګویسټیک سټډي او لنګویسټیک کې دننه بلا کلاسیفیکیشن دي جلا شعبې دي په دې کې زه څومره لرم نو په دې باندې می تقریبا 40,000 کتابونو ډیټا نړیوالو ته وړاندې کړه چې د پښتنو هغه علمي بډاینه نړیوالو ته وروشه. ډاکټر صاحب تاسو ډیر کار کړی دی پښتنو د لپاره خاص کر د پښتو ژبې د لپاره تاسو ډیر کار کړی دی خو تاسو ته یو بل ټایټل هم ملاو شوی دی سفیر اقبال دا څه دی او د دې په اړه کې زموږ کتونکو ته وایي چې مطلب د دې څه کار دی او په کوم ملکونو کې تاسو د دې لپاره خدمات ورکوئ؟ ولا دا خو تاسو په پیژنګلوي کې ویل هغه سفیر ګورنمنت اف پاکستان دغه ناچیز چې دی سفیر اقبال برای ایران ترکی افغانستان و سنټرل ایشیا د منځنۍ اسیا د ممالکو لپاره ټاکلی یم الحمدلله. زما ډومین چې دی د اورینټل سټډیز دی د فارس ژبې د بر صغیر د پاکستان د افغانستان او د منطقې د منځنۍ اسیا پورې چې کومه ساحه ده د دې چې کوم علمي مشاهیر دي د دې چې کوم شخصیات دي د دې فن فکر شاعري او کارونه په دې باندې اوس خبره داسې وه چې چون علامه اقبال د دې خطې یو غټ نوم دی او د پورا اسلامی امه د پاره د مولانا جلال الدین بلخی رومی پس د خدای تعالی یو عطیه ده چې په دې خطه باندې پیرزو شوه. اوس نو د دغه شخصیت په اړوند زما لیکنې ما د ماشوموالي څخه پیل کړې وې د اسکول د وخت څخه ما د دې باندې بلکې په فرست ایئر کې زما باقاعده 2 پیپر د کالج میگزین زه دغه سټوډنټ ایډیټر وم په هغه وخت زما 2 پیپر په اقبال باندې په میگزین کې موجود اقبال سره مینا تاسو ډیر نو هغه چې ما به اقبال هر وار راپورته کوي اقبال به ما ته حرکت راکاوي ما ته به ولوله راکول ما ته به جوش راکاوي یعنی اقبال دغه اقبال نه دی د خلک چې د جبر رنگ وای اقبال کته وای سټډي کې اقبال ته ډیر نوي شیان د اقبال موضوعات انسان خدای او کائنات تارا اخی د خدای سره دی آشنا کوي او د کائناتو د وسعت اندازه ستا استعداد فکر در پراخي نو زه په دې باندې اختوم او زما د په ام فیل باندې زما د مقالې موضوع په پښتو شاعري باندې د اقبال اثرات او بیا د پی ایچ ډی موضوع مې وه په افغانستان کې اقبال پیژندنه چې افغانانو اقبال څومره پیژندلی دی او په افغانستان کې داخلي پر اقبال څومره کار سوی دی نو بیا ما یعنی په نړیواله کچه دا وخت اقبال شناسی یو غروان دی نو دغه سفیر اقبال ټایټل چې دی دا بیا د خدای تعالی مهرباني ده د تیر یو 8 میاشتې کېږي زه د اقبال اکیډمي اف پاکستان مشر ټاکل شوی یم چې هغه یو نړیواله څېړنیزه اداره ده اکاډمي ده چې زموږ سره یعنی هغه د پاکستان د جوړېدو سره پاکستان په اول بجټ کې په 1948 کې دغه د لپاره فند مختص شوی دی دغه قدیمه اداره چې یو نړیوال بلا تفریق شرق او غرب دغه وسعت د دنیا په 23 ژبو کې زموږ څخه په اقبال باندې شیان پراته دي او اقبالیات دومره یو وسیع سبجیکټ دی چې یو ګلوبل سبجیکټ دا وخت یو په علومو کې یو ډیسپلین جوړیږي روان دی نو دا هغه خدمت ته ما اوجه لګولې ده. تاسو ریسرچ دی چې په پښتو شاعري د اقبال اثرات د دې نه زما په موضوع کې یو سوال راغلی دی چې اقبال د پښتنو نه کمې هیلې لرلې او که دویم طرف ته ګورې نو پښتنو اقبال ته څونه پذیرایي ورکړې ده ځکه چې که موږ اقبال ته ګورو نو موږ پښتو ژبې سره دونه لینک کوو نه هلته موږ ته لګي چې د هغې اثر دونه زیات نه دی او چې تاسو په هغې باندې څونه سټډي څونه ریسرچ کړی خو ما ته اوس لګي چې دا انګل چې دی دا لږ مختلف ښکاري موږ ته در حقیقت
هغه اصل انګل ته زه اوس هم د رسېدلو په لار یم خو څومره سفر چې ما په دې کې را پرې کړی دی هغه ستاسو سره ګډول ضروري دی او ستا سوال ډېر مهم سوال دی دا ستا پوښتنه چې ده دا ډېره بنیادي پوښتنه ده خبره دا ده چې اقبال د قدیم او جدید علومو مطالعه کړې وه د دنیا چې کوم مشاهیر دي چې هغه که د قدیم یونان فلاسفه دي که د جدید مغرب فلاسفه دي دا ټول د سټډي کړي وه او حتی چې دغه د اسلامي علومو سره سره عصري علوم د ترلاسه کړي وه او بیا خاص کر چې اقبال د یورپ د سفره راغلی د پی ایچ ډي کولو پس چې راغلی هغه سوچ یو نوې دایره حاصله کړه هغه د ټول مشرق د دربدرۍ مقدمه راپورته کړه د مشرق د ریبیلیټیشن د ریسیچوریشن یعنی مشرق په تر کله پورې د بل په بیساکیانو باندې سفر کوي تر کله به دی کنزیومري او مغرب به پروډیوسري اوس دغه نقطه د راپورته کړه او د مشرق د احیا دپاره د بقا دپاره کوشش شروع کړه یعنی ته فکر وکړه هغه یو شخصیت چې دغه علومو فنون ویلي او دغه سیاحتونه بالمشاهده کړي د دې ټولو شیانو پس د خیالاتو مرکز چې کوم قوم ته مایل کیږي هغه پښتانه دي اوس د اقبال ادراک ته ګوره چې اقبال په دې خطه کې چې څومره اقوام دي دی د پښتنو څخه زیاته هیله لري مثلا د غازی امان الله خان دغه وخت په د اقبال معاصر سړی دی د افغانستان د استقلال اعلان چې په 1919 کې کیږي او هلته د خلافت عثمانیه فعال روان دی هلته ترکان دربدره دي خلافت عثمانیه کې چې وه دغه د جرمني فیور کړی او جرمني چې بایلوله نو جرمني برلن تقسیم سو دی استنبول هم تقسیماوه خو د افغانستان استقلال و د خطې او مسلمانانو ته یو نوی امید ورکړي په هغه امید کې اقبال را ولاړ سو د پیام مشرق انتصاب یې د غازی امان الله خان په نوم وکړي دا د اقبال هغه مینه ده چې دی د پښتنو سره بالمشافه لري او په غازی امان الله لومړي 2 شعرونو کې غازی امان الله خان ته ټریبیوټ پیښوي او هغه ته دا ټریبیوټ نه دی چې اقبال اعزازات ځینې غواړي رتبه او خلعت او سکالرشپ او یو ایوارډ ځینې غواړي نه بلکې هغه ته د امور باچهي لارې ورښیي نکتې ورښیي چې ته باچهي دا ته راوکه او داسې وکه او داسې وکه د اسلامي امه د فقر بوزر ضرورت دی د عدل فاروقي ضرورت دی د صدیق د صداقت ضرورت دی د عشق ضرورت دی په سینه کې د عشق ډیوه بلکه نو دا غازی امان الله خان ته دی د ټریبیوټ پیښوي دغه ته را په جاویدنامه کې په بېلابېلو افلاکو باندې د بېلابېلو مشاهیرو سره ملاقاتونه دي د احمدشاه بابا سره ملاقات دی پښتون دی د نادرشاه سره خو د اشنایي وه نادرشاه د کابل یونیورسټۍ د 1933 کې چې کله د نصاب جوړوي اقبال یې د هندوستان څخه ور وغوښتي چې ما ته سلیبس را ډیزاین که زه کریکولم کې چې شامل کم 10 ورځې سیاحت وکړي د افغانستان د هغې خوا چې رالی فارسی مصنوی پس مسافر پس چی باید کرد ای اقوام شرق راسی د مشرق قومونو اوس څه وکړو باید دا شیان یې وکړه د احمدشاه بابا سره په هغه کې په جاویدنامه کې ملاقات نو احمدشاه بابا وده ته وایي چې آسیا یک پیکر آب و گل است آسیا یک اوس ګور د اقبال تجزیه په علامت کې د احمدشاه بابا له خولې غږیږي نو مفکوره خو ده کنسپټ دا د پښتنو د هغه غر کې ژورې کوټلې مطالعې پس چې د په دې قوم کې څومره صلاحیت لیدی هغه په نتیجه کې دی وایي چې آسیا یک پیکر آب و گل است ملت افغان در آن پیکر دل است از فساد او فساد آسیا در کشاد او کشاد آسیا د خاورو خټو یو بدن دی او په دې بدن کې پښتانه په مانند د زړه دي
که دا زړه خوشحاله و ټوله اشیا به خوشحاله وي، که دا زړه خفه و ټوله اشیا به خفه وي. اوس دا د اقبال مشاهده ده. د تیر یو 4-5 کال د مخه پاکستان قلب ایشیا کانفرنس وکړي. دا تصور د اقبال څه دغه سوی دی، او یعنی پښتانه چې دي نو هغه د ایشیا زړه دي. دا زړه دي. اوس د اقبال د دې نظریې تحت بیا خاص کر د په انسپایریشن ټولز کې خوشحال خان خټک یو غټ سورس. بالکل هغه طرف ته راتلم چې خوشحال خان خټک او اقبال تاسو دې دوه ته څنګه ګورئ، ځکه چې پښتنو د پاره خوشحال خان خټک یو ډیر لوی نوم دی، او بل طرف ته اقبال ګورې نو موږ ته وسه پورې دا ایډیا نه و چې اقبال هم د پښتنو د پاره دونه هر څه کړي دي، او داغه ایډیالوژي چې داغه پښتنو په باره کې څه. زه تاته یو خبر وکم، د اقبال په شخصیت باندې خوشحال خان خټک ډیره ژوره اغیزه اچولې ده، او دا د دې بېلابېلې وجې دي. یو خو د برټیش آرمي کې په هغه زمانه کې یو امپلای و سجید ګل، هغه سجید ګل د اقبال سره آشنایي جوړه سوه. د سجید ګل په ذریعه باندې اقبال د پښتنو د دود، دستور، رسم، رواج، عنعنې او تاریخ، کلتور د دغه شیانو څخه خبرېدل شروع شو، او د اقبال شوق و چې د پښتنو لینګویسټیک سټډي وکړي، د پښتنو د میلمه پالنه، ننواتې، مرکه، جرګه، روایات څومره دي دا وپلټي، نو د په ذریعه. او دویم چې کله په 1905 کې اقبال ته د میجر جارج هنري راورټي یو کتاب و A Selection from Afghan Poetry، هغه چې په لاس ورله راورټي د پښتو شاعري ګلچین جوړ کړی، سلیکټیو شیانې په انګریزي ترجمه کړي دي، په هغه کې د خوشحال سل غزلي ترجمه کړي دي، او هغه اقبال چې وویلې ډېر جنې انسپایر سو. په 1933 کې په هغه باندې یو پیپر وکړي د حیدرآباد دکن په اسلامیک ریویو جرنل کې هغه چاپ سو، او په هغه کې غازی امان الله خان ته یو خواست کړی دی چې وروره دغه خو دغه انګریز د خپل ذوق مطابق سل غزلي ترجمه کړي دي د خوشحال، تاسو یو ټیم جوړ کړئ د منورینو او مکمل خوشحال په انګریزي ترجمه کړئ چې دنیا په خبره سي چې دا د انټرنیشنل ګلوبل انټلیکټ یو څومره غټ ایسټ دی، دا څونه غټ سورس، څونه لوی منبع ده، فکري منبع. خوشحال خان خټک دا اقبال دا مقاله وکړه، او له هغه پس یې بیا د یو آشنای دی نیاز الدین خان په جلندر کې اوسیږي، هغه ته په یو خط کې لیکلی دي چې ارمان زه د خوشحال خان په ژبه برای راست پوهېدلی، ما به د داسې ډېر څه زده کړي وای. او په خپل کلام کې یو ظلم، یو المیه زموږ پښتانه د ځوانان د سوشل میډیا چې دا یو مغالطه، ځینې خلک یې دانسته کوي، هغه د کومې خواصه ګمارل سوي، هغه خوشحال د لیکلي دي ترجمه از خوشحال خټک، خوشحال خان خټک کی وصیت په بال جبریل کې، دا ګرچیان د منشن کړي دي، د خوشحال ریفرنس راوړي دي، د علمي دیانت تقاضې کلم اقبال نه لکي، هغه که د سنایي سره یو شی راخي، کې د رومي سره راخي، کې د دانتې سره راخي، کې د موسولینی په باره کې یو تاثر دی، که د رومي سره یو شی راخي، هغه چې د هر چا سره یو شی راوړي دي، هغه بیچاره وای نغمه کجا و من کجا، ساز و سخن بانایست، سوی قطار می کشم ناقه به زمام راغه. وای شاعری لکمه د اقبال وای د تجاهل عارفانه او کسر نفسی او ګور عاجزی او ګور، وای شاعری لکمه د زل کمه زه خو د پدا شاعری په بهانه د ملت اواره وشه د قطار په خوا راکشو چې ملت ته یو تصور ورکم، یو ډایرکشن، یو رخ ورکم چې ټول یو دی. نو دغه د خوشحال خان خټک انسپایریشن هم په دا سلسله کې یو کړی و چې د اخسته یو اخري یو شی دا و چې د بنو یو ایجوکیشن افیسر او په هغه زمانه کې خدیجه فیروز الدین، هغې وده ته ویلي و چې زه پی ایچ ډي کول غواړم، ما ته ټاپک ده ورته ویله دنیا پی ایچ ډي یعنې کوي ته هم وکنو یو سند به وي ستا سره، دې ورته ویل یا زه د رښتیا کار کوم. اقبال ورته ویل که ته د رښتیا کار کوې زما سره یو ډېر ښه ټاپک دی، لایف اینډ ورک آف خوشحال خان خټک. ډېر ښه. په 1923 کې چې کومه مقاله لیکلې وه، د ګریټ افغان واریر پوائټ،
دا په خوشحال خان خټک د پر ریکارډ ده یعنی بین المللي طور د خوشحال مقدمه اول اقبال لاج کړی ده او دویم د خوشحال د فکر چې کوم کرکس دي هغه خوشحال راخستی ماخوذ از خوشحال خان خټک آن حکیم ملت افاغنان په د خپل کلام کې ټریبیوټ ورته پیش کړی دا خدیجه فیروز الدین یو کلیکس دغه خبر پر کوم دی بیا په هغه زمانہ کې دا موضوع چې واخسته د بنو کوهات کرک تیرا په دې باندې په هغه زمانہ کې وسایل ته سوچ وکړي چې یو زنانه په هغه زمانہ کې څه تر دا سفر کوي په خچر باندې په اوش باندې پر پښو په مزلو مصادر راټولول ماخذات هغه زمانہ کې پریس پبلیکیشن دومره فاست نو لکه اوس په 1900 د پاره کار ډیر ګرانو زنانه د پاره ته اوس فیل ولای سي چې په دا وخت کې سل کاله پس څه حال دی نو دا شذي چې کومه مقاله وکړه په 28 کې چې د جمع کوله اقبال وفات شوی نو د لایف اینڈ ورکس اف خوشحال خان خټک مقاله باندې پنجاب یونیورسيټي و د خدیجه فیروز الدین ته د پی ایچ ډی پر ځای د ډیلیټ ډیګري ورک ډاکټر اف لټریچر یعنی تر پی ایچ ډی و نازوله په دغه کار اوس اکادمی ادبیات پاکستان دغه اردو ورژن ترجمه چاپ کړی ده د ډاکټر اقبال نسیم خټک لخوا تعلیقات او اپډیټ شوی ده او انګلیش ورژن پښتو اکیډمي پېښور چاپ کړی ډاکټر صاحب دا پړم به زلو شو چې مونږ ته پته ولګی دا چې اقبال چې دینو پښتنو سره سونه مینه لرله او پښتنو د پاره ډیر کار کړی دی تاسو خبرې ډېرې خوندورې وي خو زموږ سره وخت ډیر لږ دی او بس دا اخري وزه تاسو نه دا یو تاسو کوم چې تاسو زموږ ټول پښتنو ته یو میسج ورکې اینه په زموږ د پودکاسټ وخت ختمي ژوند یو وار دی ژوند یو پیکیج دی د دې د مخه چې تاسو میسج رسیږي چې ستاسو د ژوند پیکیج ختم شو د ژوند څخه کار واخلي دا لنډي تربرګلوي پرېږدي د سیمایز سوچ د لنډ مهاله فکر د دې څخه راوځي په بین الانسانیت کې ستا ایجادات څه شي دي ستا کنټریبیوشن څه شي دي ثابت یې او مینه ژوند د مینې دپاره ډېر لږ دی کینه په کم وخت کې کوي وروره پښتونه سوچ پکار دی 20مه صدی د دلیل صدی د علومو د فنونو صدی پر روانو نسلونو رحم وکړي فاقه وکړه خو په اولادو تعلیم وکړه مراد می دا دی د هر نقل چې بې علم نسته عقل ډیر مننه ډاکټر صاحب ډیر ښه میسج ورکړ ټولو پښتنو دپاره دا میسج دې ټایم کې ډیر زیات ضروري یو بل اپیسوډ سره به یو ځل بیا ملاویږو او پورې خپل ډیر زیات خیال ساتئ د الله پامان